برنامه از محصولات تنی. میان ما زمون ترمنز شنونده های گرامی برنامه میان ما یا زمون ترمنز، بحران سیاسی و زعامت آینده افغانستان عنوان برنامه ما بود که به اشتراک محترم عزیزالله واصفی، وزیر اسبق زراعت و نماینده مردم در لوی جرگه اضطراری و معاون تحریک وحدت ملی افغانستان، محترم دکتر عبدالخالق فضل، وزیر اسبق فوایدامه و فعلا رئیس عمومی تصدیها و تحلیلگر مسائل سیاسی در کشور، محترم دکتر ثریا صبحرنگ، معین مسلکی وزارت امور زنان، محترم جاوید کوهستانی، رهبر نهضت دموکراسی افغانستان و محترم عبدالمجید بهلول، یک تن از شهریان کابل دایر گردیده بود که قسمت اول آن را قبلا استماع نموده بودید و حال توجه نمایید به قسمت دوم این برنامه. محترم واصفی صاحب، ولی و سیاسی بحران راغلی. موږ تاسو ګورو څو ورځې مخکې د جنرال عطا محمد او جنرال دوستم په مزار کې تقریبا 45 کسه د بیګناه خلک هلته ووژل سول. اوس موږ تاسو ګورو چې مثلا ډیر دلته احزاب منځته راځي، ولې داسې یو مسایل چې خلکو ته ګټور وجود نه لري او کله ناکله داسې جنګونه شته. زه چې د اکتوبر تر اوسه پورې د بحران په راته کې مطالعه لرم، بحران یو د یوې خوانې را روان، څو جوانب په جامعه کې موجود دي چې هغه ته بحران وایي. دلته همجانبه بحران را روان دي، لکه تاسو چې وایست. په طور مثال جنرال عطا محمد او جنرال دوستم دواړه هغه کسان دي چې یو په صفت د نماینده د رئیس جمهور مقرره و، بل په صفت د جنرال دا تنظیم مقرر دی چې د حکومت سپورټر دی او په حکومت کې اوس اشتراک لري. نو تاسو په خپل فکر وکړئ عزیزانو چې آیا د ملت وړاندې دی؟ دا خو 15 کسه غله نه و چې د قومو څخه پیدا شول او لارې ونیولې او خلکو سره جنګ کوي. دا خو د حکومت په اندرون کې دا هغه عناصر دي چې په خپله لکه د لړم په نس کې چې د لړم بچی خپل د مور نس خوري بیا راوځي، دا خو د حکومت په وجود کې عرض اندام کړی دی. دا خو د حکومت خلک دی او د بل جنګ سره کوي. نو چې په خپله د حکومت معاونین د حکومت ملګري یو د بل داسې جنګ سره کوي چې 45 کسه یا 50 کسه په هغه ځای کې تلف کېږي او بیا څوک بس خاصګر هم نه وي. نو آیا د دولت د ملت داسې وایي؟ تاسو ته عرض وکړم ازاده خوله وایي دا د امریکایانو تحریر او فقط د طالبانو دپاره دي. دغه کسان چې د مملکت امنیت خلالوي، دغه کسان چې د مملکت هستوبوت خرابوي، دغه کسان چې د حکومت په لباس کې د افغانستان د مملکت دشمنان دي، آیا د په مقابل کې یو کافر شته که نشته؟ او که آیا تاسو فکر وکړئ دا بحران نه بولئ، څه بولئ چې حکومت د دې پر ځای چې د دې کسان څخه تحقیق وکړي، محاکمه یې کړي، برطرف یې کړي، بحث حاصل وکړي، د دې پر ځای باندې دی هم ځي او انګرېز هم د ځانه سره بیا د هغو جوړه کوي. تاسو آیا دا اسانه بحران بولئ؟ دا ډېر شدید بحران دی. دوهم لکه کوهستاني صاحب چې وویل دا توزیع د چوکیانو و دې اشخاص د غیر مسلکي د غیر مسؤل شخصیتونو ته پر اساس د فهم د دانش چې د دې څه زده نه وي، دوی به څنګه د بحران د حل په باره کې فکر وکړی شي؟ تاسو وخت په دا کابینه کې اورېدلي دي چې دا حکومت یوه ورځ د افغانستان پر بحران باندې خبرې وکړې چې د افغانستان بحران د کومه ځای راغلی دی، علل د بحران څه شي دي، راسئ چې د بحران علتونه ولټوو، بیا دغه دپاره چاره وکړو. دا شی نشته. نو بحران خو داسې شی نه دی وروره چې نن شته سبا نشته. بحران خو یو سلسله لري. دا سلسله د بحران په افغانستان کې د روس د تجاوز سره دا بحران را روان دی. بیا چې پاکستان مداخلات په جهاد کې وکړل دا بحران را روان دی. بیا چې په خپله تنظیمونو په مابین کې شخړې را پیدا شوې دا بحران را روان دی. بیا د خارجي مداخلات لکه بهلول صاحب چې وویل د خارجي مداخلاتو څرګنده ښکاره حرکات په افغانستان کې دا بحران ته تشدید ورکوي. نن په افغانستان کې دا بحران نه دی چې تاسو ته ډاګه درته وایم، دا بحران د افغانستان په سبا کور په کور دا بحران روان دی. په طور د مثال هیڅ افغان د خپل روزانه معیشت لپاره دومره مواد نه لري، دومره پیدا نه لري لکه په بازار کې چې قیمتي ده او دی د ورځې روپۍ وګټي او ماښام د قدرت پیدا کړي، خپل عیال ته ډوډۍ پیدا کړي. تاسو دا بحران اسانه بحران مه بولئ.
دا خطرناک ترین بحران دی، لوږه ډیر شدید بحران دی. عدم عدالت، عدم تطبیق د قوانینو، عدم پابندي د دولت په قانونو باندې، او بل لوی پروپاګاندا د دیموکراسي په مقابل کې چې په نامه دیموکراسي په باطن کې مطلقه دیکتاتوري. لہذا دا شیان بحران ورځ په ورځ زیږي. که رښتیا تاسو غواړئ چې د بحران د حل مسله تاسو ولټوئ، تاسو د حکومت د اعضاو سره د بحران باره کې خبرې وکړئ. څو کسه بحران مني، څو کسه یا خیریت است. از روزی که حکومت موجود آمده امن و امانی است در افغانستان، هیچ چند نفری که پایلوچ او سری حکومت اعتراض میکنه هغه دغه تر توای. تاسو په اختراع کې دغه ځوانان چې وځ د څو په سوو حزبونو په سوو اخبارونه دي، تاسو دوی ته وایي چې د بحران علت ولټوي. او دا بحران خدا څه دی چې واځ په افغانستان کې راغلی، دا ګرد دنیا د بحران حالات تیر کړی دي. په ګرد دنیا کې د اخبارونو ځوانان، ښځې، نر، غټ، لوی، کوچني ټول په بحران کې لګیا دي چې هغه د بحران علتونه وایي. او زه ستاسو ټول څه دا پوښتنه کوم چې دا بحران څو جانبه بحران دی؟ کوم بحران دی؟ د عدالت بحران دی، د قحطۍ بحران دی، د امنیت بحران دی، د عدم قانون بحران دی، د څه بحران دی؟ باید بحران معین شي چې بحران دی. او که عمومي بحران دی نو د په یو ساعت په 2 ساعت باندې نه پیدا کیږي. تر هغو چې حکومت او ملت سره یو نشي، تر هغو چې ملت حکومت او حکومت ملت نشي، تر هغو چې دولت د ملت اکثریت دغه طرفدار نشي، حامی نشي، او د بحران پر رفع کېدو کې ملت او حکومت دواړه همکاري ونه کړي او مدني جهان یې ملګری نشي، دا بحران به اله ماشاءالله روان وي. بله، ډېره مننه محترم واصفي صاحب. محترم فضل صاحب، ګورو چې اوس انتقالي دولت موجود دی او کار کوي، مګر په مزار شریف په شاوخوا کې جنگ کیږي. ولې داسې بحران په افغانستان کې منځته راځي؟ دلیل او علت د دې څه دی؟ واقعا هم د موقت ادارې راوروسته یو سلسله مثبت کارونه د دولت لخوا څخه سوي دي، ولیکن دغه کم مثبت کارونه چې دولت یا پیشرفتي چې دولت کړي دي دا په مجموع کې د خلکو د رضایت لپاره کفایت نه کوي. زما په عقیده یوه مهمه موضوع دا ده چې کومې پالیسي چې د حکومت موجود دي او خپل شخصا رئیس صاحب دولت په دې باندې ډیر کوشش کوي چې هغه پالیسي په سالمه فضا کې د کابینې په مابینځ کې د ملګرو او د حکومت د نورو غړو لخوا څخه عملي سي. په دې حصه کې فکر کوم د حکومت غړي باید د رئیس دولت سره د حکومت په پالیسي په عملي کېدو کې جدي همکاري وکړي. زما په عقیده هغه همکاري چې رئیس دولت په مملکت کې د پرمختګونو دپاره ضرورت لري هغه نه ورسره کېږي. او مهم خبره دا ده چې ولس څه غواړي. ولس په مجموع کې فرض که بیکار ولس کار غواړي، د کار د پیدا کېدو په نتیجه کې وکولی سي چې پیسه په لاس راوړي او خپل فامیل او اولاد ته عیاشه ورکړي، کالی ورکړي، ځای ورته برابر کړي. ولس ښه شفاخانې غواړي چې اقلا مریض سي خپل اولاد او خپل ځان یا بل څوک شفاخانې ته یوسي او هلته علاج وسي، ښه دوا ورته ورکول سي. ولس دې ته ضرورت لري چې اقلا د یو انسان په صفت باندې برق ولري. ولس سړک او پول غواړي چې ورته جوړ سي. ولس تعلیم او تربیه ته ضرورت لري، غواړي چې اولادونه په تعلیم باندې بوخت سي، تحصیلات وکړي. همدارنګه نور مسایل چې ولس ورته ضرورت لري او توقعات یې دا درلوده چې په دې 2 کلو کې حکومت په هغوی کې پرمختګونه راوړي. درسته خبره ده، یو سلسله مکتبونه د وزارت معارف لخوا څخه منځته راغلي دي، ولیکن د ولس لپاره دا د کفایت نه کوي. بیکاري یو لوی مرض دی په افغانستان کې. زه خپله د حکومت غړی یم، پکښې کې ولاړ یم، ما ته نه ده معلومه چې د حکومت پالیسي د بیکارانو دپاره د کار د پیدا کېدو څه شته. وزارت امور اجتماعي او کار د بیکار خلکو د پیدا کېدو دپاره چیرې دفترونه لري چې خلک ورسي هلته خپل ځانونه راجستر کړي او وګوري چې په کومه ساحه کې ورته کار مساعد دی پیدا کېږي. په اوسني حالات کې موږ دا نسو قبلولی چې کم خلک چې په دولتي مؤسساتو یا نور مؤسسات کار کوي هغوی ته تنقیزونه ورکړو او هغوی د کاره څخه وباسو. ځکه دا ساده خبره چې سړی فکر وکړي که زه هغه ته تنقیز ورکړم د کاره څخه یې وباسم بېکاره سي، هغه د خپل فامیل او اولاد دپاره څرنګه ډوډۍ پیدا کړي. مجبوره مکلف به چې جبه په داسې کارو باندې به لاس پورې کړي چې هغه د ولس د ملک د تایید وړ نه وي، ناروا کارونه وي. بناء در هر څه نه مخکې د دولت پالیسي
د ملت د غوښتنو دپاره ډېر مهم دي چې جوړ شي او پر هغوی باندې عملي کار باید وشي. ملت سره سوالونه چې افغانستان ته د تیرو 2 کلو په جریان کې د 2 بلیونو ډالرو په شاوخوا کې کومک او مرسته سوې ده، مګر د دغه کومکو او مرستو مزایا د ملت و ژبې ته نه دي رسېدلي، هغوی ورڅخه استفاده نه ده کړې. لیکن دا سوالونه دي چې د ملت سره دي، دې ته باید جوابونه ورکول سي. ملت عملي کار غواړي، هغه دې په جیب پسې نه ګرځي چې ته وایې چې زه پروژې جوړوم 3 کاله بعد 4 کاله بعد به د هغو ثمره بیا تاسو ووینئ. او درسته ده بعضې پروژې به 3 کاله بعد 4 کاله بعد خپل عملي بڼه ښکاره کړي. مننه. ښه بهلول صاحب تاسې څه غواړئ ووایئ؟ مهرباني وکړئ. دا د افغانستان مسایل چې دي دا د لیرې څخه دلته لاسونه پکښې دي، په دې باندې هم موږ باید درک کړو. افغانان هم تر یو حده پورې درک کوي چې د دې جوړول او نه جوړول، د دغه بحران راوستل او حلول دا ټوله په هغه ابرقدرتو پورې اړه لري چې دوی هم خپلې منافع ګوري. زه په خپله تر ډېره حده پورې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پر کارو باندې پخوا کې ما څه انتقادونه درلوده، وروسته چې زه متوجه سوم دا د مشکلات مې چې ولیدله چې یو مکتب دلته جوړېدی، د بیرونه څخه ملا راتی اول ته خلکو ته ویله چې مکتب مه پرېږدئ ستاسې اولادونه کاپیران کېږي، د سړک په مقابل کې د بیرونه څخه لاس ول کېدی د دغه ګاونډیانو څخه چې دا نه پرېښوي چې له موږ څخه بخارا جوړي. د هر پیشرفته کار په باب باندې د ګاونډیانو د خوا څخه لاس ول کېدی او اوس آفرین ورته وایم اعلیحضرت ته چې د هم دغومره موده د ملک بحران څخه وساتئ او په ډېر مهارت او معرف ته هم انکشاف ورکړئ. نو د دغسې هوښیارۍ څخه اوس هم دغه کرزی صاحب او د ده پر شاوخوا نور پوهان همکاري ورسره وکړي چې د ابرقدرتو زیات باور او اعتماد حاصل کړي او د دغه باور په رڼا کې در دغه باور تر سیوري لاندې د افغانستان لپاره خدمت وکړی شي. محترم بهلول صاحب ډیره مننه. خب محترم کوهستانی صاحب، ما شما میبینیم که در ظرف همین 2 سال گذشته بحران اگر وجود داشته یا نداشته، ولی مسائل از لحاظ دید فکری و اندیشوی ما شما فکر بکنیم امروز در جامعه ما 2 نیروی سیاسی وجود داره. یکی نیروی سیاسی که با پیشینه به اصطلاح مدرن و اکادمیک و یک نیروی دیگه که در داخل خود افغانستان که با نیروی سنتی هست. اینا ما شما ببینیم که اینمی 2 نیرو در داخل افغانستان چطور میتونه از لحاظ کار سیاسی بعدی که اعتماد مردم در داخل افغانستان باشه و مردم افغانستان بتونن که مشترکاً بتونن یک آینده خوب برای ملتشان برای مردمشان انتخاب بکنن، چه قسم میتونن 2 نیرو را با هم مرتبط بسازن؟ مشکل اساسی را قبلا دوستا گفتن، شرایطی هم که همونطور شما بررسی کردین چنانچه هست. ما در یک حالت فرهنگ گذار قرار داریم، یعنی از یک فرهنگ خشونت و جنگ و گذشته بسیار ایدئولوژیک و تقابل به یک فرهنگ مسالمت و تسامح و همسویی و بازسازی افغانستان و در اینجا نیروهای مختلف وجود دارند. چنانچه شما گفتین نیروهای سنتی، روشنفکرای ملی داخل کشور، تکنوکراتایی که از بیرون کشور میان دارای اندیشه مدرنیته که میشه اونا میخواین مدرنیسم جایگزین گذشته افغانستان بکنن. این فقط میتونه از طریق سازماندهی‌های فرهنگی به وجود آوردن تشکیلات مشترک سیاسی، بافتای مشترک فرهنگی و ساختار جامعه مدنی که یکی از وظایف ساختار جامعه مدنی نزدیک ساختن چنین نیروها است. وقتی که این نیروها با هم نزدیک میشن، زبان مشترک پیدا میکنن، خود امی بحران زدایی صورت میگیره. بحران موجود تقریبا یک نوع برداشتای ناهمگون است از وضع سیاسی افغانستان. یعنی ما هر کدام هم روشنفکرای بیرون کشور، روشنفکرای داخل کشور، جهادیای قبلی افغانستان، هر کدام دارای برداشت‌های ناهمگونی از وضعیت سیاسی و نظامی اقتصادی اجتماعی جامعه افغانستان هستیم. این فقط در چنین محافل بزرگتر، محافل فرهنگی، محافل که بتونه واقعا زمینه را بر زبان مشترک برای ریشه‌یابی بحران مساعد بسازه به کشور. بله، تشکر میکنیم. خب مهمانان گرامی و شنونده‌های عزیز برنامه میان ما یا زموکترمنز، در این قسمت برنامه مروری داریم به اخبار و مطالبی که در ارتباط با بحران سیاسی و زعامت آینده افغانستان در لابلای مطبوعات کشور و جهان به چاپ رسیده انتخاب نمودیم، به آن گوش فرا می‌دهیم. هفته‌نامه اقتدار ملی در شماره 36 سخن اول خود را تحت عنوان دولت ضرورت پرداختن به اولویت‌ها اختصاص داده می‌نویسد. در پی برخی حوادث و تحولات در کشور چنان نشان می‌دهد که اعضای رهبری حکومت به جای پرداختن به مسائل مهم ملی و حل مشکلات اساسی کشور، خود به عامل بحران و تنش تبدیل گردیده‌اند.
در ادامه این مطلب که اعضای دولت افغانستان قبل از هر چیز و از جمله وارد شدن به میدان رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی باید به مکلفیت‌ها و وظایف اصلی بپردازند. و هاکذا نویسنده مطلب بدین امید است که گلیم خودسری و تفنگبازی مهار گردد و زمینه برای برگزاری انتخابات سالم و مطمئن فراهم ساخته شود و در ولایات کشور اصلاحات ضروری به وجود بیاید. دیگر اعضای کابینه به مسائل جناحی و تنظیمی نباید وظیفه اصلی و قانونی خود را از یاد ببرند، ولو مجاهد باشد یا تکنوکرات. در ادامه موضوع جریده اقتدار ملی اشاره به نظام مدیریتی در دولت شده می نویسد: متاسفانه پس از گذشت حدود 1.5 سال از عمر حکومت انتقالی سپری می شود. مردم افغانستان شاهد خودسری، قانون شکنی، زورگیری، فشار، رشوه‌گیری، ناامنی ها، ستم سالاری ها و مرکزگریزی ها با قوت خود باقی مانده است. جریده افغانستان در یکی از شماره‌های خود عنوان را با خط درشت نوشته است که آقای ربانی اگر شخصیت خوبی هم باشد قدرت خوبی آینده را تمثیل کرده نمیتواند. آقای حسین راموز در آغاز تحلیل خود می نویسد: در شرایط کنونی مشکلاتی که بحران سیاسی را در افغانستان امروز ایجاد کرده است عبارت از عدم توازن در دو طرف میز است که قدرت افغانستان در آنجا شکل گرفته است. یعنی یک طرفیان نیروهای سیاسی با اندیشه مدرن و پیشینه اکادمیک و طرف دیگر میز نیروهای سنتی و فاقد اندیشه و تفکر سیاسی می باشد. این دو نیرو زبان همدیگر را نمی دانند و افهام و تفهیم کرده نمی توانند. سپس چگونه به بحران سیاسی در کشور خاتمه داده شود؟ در جای دیگر نگارنده علاوه می نماید اگر طوری فکر کنیم که از لوی جرگه تصویب قانون اساسی ما استفاده منفی نماییم و لوی جرگه را به بحران بکشانیم و یا نتایج انتخابات عمومی پیشرو را به بحران بکشانیم و طوری که پیام مجاهد نوشته است که سران جبهه متحد در لوی جرگه آینده می خواهند زعامت آقای کرزی را توقف بدهند. اینها همه ایجاد بحران سیاسی در کشور است. آقای راموز معتقد است که نتایج فعالیت‌های دموکراتیکی که امروز در جریان است اگر توسط این و آن گروه متوقف شود به ذات خود ایجاد بحران است. وی بدین نظر است که آقای ربانی قدرت خوبی آینده را تمثیل کرده نمیتواند. خوب شنونده های گرامی و مهمانان عزیز، این بود مرور بر مطبوعات کشور که در ارتباط با بحران سیاسی و زعامت آینده افغانستان که در روزنامه های مختلف به چاپ رسیده بود شنیدین. من باز هم سوال خود را از محترم واصفی صاحب میپرسم که طوری که در افتنامه اقتدار ملی نوشته شده بود، تنش، بحران و نافرمانی هنوز هم ادامه دارد. اگر این طور مسائل پیش برود، مثلا ما پیشرو داریم لوی جرگه تصویب قانون اساسی را و بعد از آن انتخابات که زعامت آینده افغانستان در او تعیین میشه. در پلوی این چند وقت پیشتر جبهه ملی متحد مجلس در کابل داشتند. این در حالی است که با چنین وضع مردم افغانستان آهسته آهسته حالا خود را نارام احساس میکنند. آیا به نظر شما چنین حالت ادامه خواهد داشت و باز هم حکومت‌های ائتلافی در آینده بالای سرنوشت مردم ما حاکم خواهد بودند یا خیر؟ تشکر آقا بسیار زیاد تشکر. ما به خدمت شما عرض بکنم، ما با نام گرفتن هیچ شخص خود ما جرأت کردن نمیتونم، ولی قدر به شما میگم که حکومت‌های ائتلافی یا مساعی مؤتلف برای بین بردن بحران قطعا قابل پذیرش برای من نیست که کس ائتلاف بکنه به شکل ائتلافی. بحران یک اراده بسیار متین بکار داره و یک پشتیبانی آهنین مردم افغانستان بکار داره. به چیز ائتلاف نمیتونه شده. ائتلاف از خود در اصول سیاست از خود یک تعریف داره. ائتلاف به معنای همکاری در بعض نقاطی که در بین ما و شما در بین مشترک است. یعنی اگر ما بگوییم که در نقطه نظر ای که چند وزارت برای ما بچین، چند وزارت برای شما میتونم در این مورد ائتلاف بکنین، ولی ائتلاف به درد نمیخورن. اتحاد فلسفی و اتحاد فکری یعنی همسویی و همگونی اشخاص برای رفع بحران بسیار ضرور است. و دروغ گفتن با مردم کاری بسیار مشکل است. ما از دولت شنیدیم و میشنویم که ما همه مسائل خود از راه دموکراسی و اهلیت مردم از اونها کار میگیریم. ما برش ما بگویم بله، امروز یک مسوده قانون اساسی برای ما رسید. ما به سرعت برش ما بگویم با یون نمو کلماتی که از قانون اساسی 43 وقت شاعر شاه اونمو متن شما بخوانین که او متن قابل فهم است و قابل درک است. تمام مفردات قانون اساسی که اینا نوشته کرده ما برای شما بگویم، ما چالش میتونم
با همین نادانی خود، با همین ریسفیدی خود، با همون کسانی که قانون اساسی را نوشته کرده که امروز ما یک دیبیتی مطبوعاتی بکنه در پیشگاه جوانان افغانستان و مواردی که در قانون اساسی آورده اونم را اینا تعویل بکنن، مردم قانع بسازه به اون موادی که نوشته کرده. به خاطر چی بوده؟ به خاطر بوده که دونج شخصیت های اکادمیک نبوده، شخصیت های نبوده که بفهمن که قانون اساسی به معنای چیست، کدام لفظ شایسته متن قانون اساسی است که آورده شود، کدام لفظ شایسته قانون اساسی نیست که آورده شود. خدا روز را بیاره که ما و شما سر اینو مواد گپ بزنیم و ما پرسان بکنم که این ماده قانون اساسی چی معنی داره. بله. پیش از اون ما نمیخوایم چرا قانون تا به امروز مثل همین عروس زیبا واری که اونمو چند تا مشاتگرانی که ششته اونا عرصه سخته یا عروس زیبای قانونه و امروز از شرم مردم رو به روخ مردم کشیده نمیتونه. دیگه به ما معلوم است که زیبا نیست، این عروس زیبا نیست، عروس بسیار بدرنگ است. میشرمه اونم مشاتگران میشرمه که عروس رو به روخ مردم بکشن. یکی دوم خود شما هم شنیدین، من تاسف میکنم ولا خجالت هم از جوانا که همین دو قماندانی که با هم جنگ میکنه این نمونه بارزی ملت افغانستان نیست. ملت افغانستان در طول تاریخ اگر هزاره بود، اگر شیعه بود، اگر سنی بود، اگر پشتون بود، همه چیز بود، سر یک وجب خاک افغانستان همین تمام اقوام خونی خود ریختنده. امروز افغانستان که شما دارین مسئول فداکاری پشتون نیست، مسئول فداکاری تاجیک نیست، مسئول فداکاری اتر نیست، این مسئول فداکاری مجموعی ملت افغانستان است. لہذا این مسئله مباحث مردم افغانستان است. به این طور مردم آدم باید راست بگوید. فرمان رئیس جمهور کشیده که خودش سبا و دیگه سبا پروپوزال خود به لوی جرگه تقدیم میکنه که تصویب بگیره. 50 نفر از خود انتخاب کرده. این کجاش دموکراسی است؟ چرا ما نمی دموکراسی را بد بسازیم؟ دوم راجع به انتخاب زنها شما میتونین در کابل یا در بعضی ولایات دیگری شما یک چند تا زنه باید نماینده مردم انتخاب بکنین و خود زنای کار بکنه. در اطراف و اکنافی که نماینده زن میه زنای ما مردم لوی جرگه آمده نمیتونه، نیست لیاقت چرا داره که فقط زنی والی صاحب خواهد آمد، زنی رئیس صاحب خواهد آمد که اون در ردیف حکومت قرار خواهد گرفت. لہذا چیز داره که حکومت پیشنهاد بکنه بشان تایید کجاست دموکراسی؟ ممالک جهانی که میخواه ما را تقویه میکنه که دموکراسی بیارین، آیا این ممالک جهان به نمیفهمه که دموکراسی نیست؟ تا که در مابین جامعه همین جهان متمدن با ملت افغان راست نگویه و دولت افغانستان و مردم افغان با هم راست نگوین، حقایق در مابین مطرح نسازن، برادر نه دموکراسی آمده میتونه، نه قانونیت به میدان میتونه و نه ای بحران رفع شده میتونه. امروز بحران ما بر شما پیشترم گفتم، امروز بحرانی را که شما میبینین با این شکل و با این لباس اگر قانون اساسی را بیارین، لوی جرگه را بیارین، یعنی می دو حرکت مادر و پدر بحرانای دیگر است که اونا را تولید میکنه. لہذا ما میگم که روی قرآن و روی خدا را ببینن، ملت و حکومت با هم راست بگوین، تمام توانایی خود بین خود شریک بسازن در حدود اونمو قد اندام جامعه افغانستان. یک قانونی که ملت افغانستان بر خود قبول داره کمکی مترقی تر، همین جوانای روشن فکری که شما میگین یک راهنمایی مترقی تر بکنن، ملت افغانستان با قد اندام خوب برابر خود یک قانون بیاره. ما قانون ممالک امریکایی و اروپایی و چیزا این ملت با هم قبول کردن نمیتونه، هیچ امکان نداره که برداشت نداره. دوم خب بعضی مسائل است میخوایم راز بکنم. منظور من است که امروز بحران آقا یک بحران نیمه بحران است. با آمدن قانون اساسی اگر موافقه ملت نباشه بحران دیگری وجود میاد. با تکوین یک حکومت دیگری که اگر حکومت بیاره مورد اعتماد مردم نباشه بحران شدیدتر میاره. ما برای شما یک چالش میتونم، افغانستان با اینمی شأن و فر خود در یک جای واقع است که داخلی بحران است. همسایه شما یه روز یک راکت میسازه که 900 کیلومتر کلاهگاه اتمی را میبره، او در جوار شما قرار داره. طرف شمال شما یک قدرت اتمی است، چین شما همسایه شما یک قدرت اتمی است، ایران قدرت اتمی است. آیا ما باید یک افغانی ریسفید با در نظر مطالعه سیاسی افغانستان با مطالعه رویدادهایی که در مستقبل افغانستان موضوع پریشان نباشم؟ من چطور پریشان نمیباشم که ما یک نفر پلیس و عسکر ندارم و در 4 طوری ما قدرت های اتمی است که متوجه افغانستان است. لہذا اینمی سایکولوژیکلی روحان امنیت و سلامت مردم افغانستان رشا میندازه، میترسن
لہذا این وظیفه است که حکومت باید ملتفت شود. 70,000 اردوی پاکستان در سرحدات شما به نام گرفتاری القاعده مصروفیت دارد، شما 1,000 عسکر ندارید. او روز آمدن چیزا گرفت نصف مشرقی را، پس برای صبح اگر کابل بگیر باید چطور میشه؟ و شما انتظاری را داشته باشین، اگر بیدار نباشین همینطور یک روز خدا نخواسته باشه یک بحران شدید دیگری خارج از شما. لذا مسائل قدر زیاد است که ما میخوایم. من نمیتونم. لطف شما هست. محترم دکتر صاحب، فعلا ما شما میبینید که فضای کاری در دولت انتقالی اسلامی افغانستان کمی تاریک تر است، یعنی مسائل از لحاظ جنابندی ها و از لحاظ بعضی مسائل حزبی به حساب دیده میشه. خب آیسته آیسته اگر گیریم که مسائل پیش بره، به نظر شما زعامت آینده افغانستان بر مردم افغانستان چقدر قابل قبول خواهد بود؟ با عقیده ما که اول در ادارات اصلاحات اساسی باید به وجود بیاید. ادارات باید اشخاص مسلکی و ورزیده را باید داشته باشه. در ساحه اداری و پیشرفت و اساسی افغانستان به وجود آمده میتونه. در مورد زعامت ملی آینده افغانستان، بهترین را تصمیم نهایی ملت افغانستان است که ما باید از هر چیز زیادتر و بیشتر به او ارزش بدیم. لوی جرگه عنعنوی انشاءالله دایر میشه و در این لوی جرگه باید اشخاص را عضویت داشته باشه که او برای وحدت ملی و برای یک حکومت یا قانون اساسی که به درد ملت افغانستان خورده بتانه بیا و واقعا نمایندگی ملتی مظلوم و رنج دیده افغانستان را در ایلوی جرگه کده بتانه، نه به اساسی که ای نماینده لوی جرگه است ولیکن رفیق آشنا یا عضوی حزب پلانی شخص یا عضو است و دانش و علمیت نداشته باشه و به نفع ملت صحبت کرده نتانه، تنها بیای وجه لوی جرگه به این ثبوت برنجی بشینه و کسی دیگه او را دیکتیت کنه که چی بگو چی نگو. به این شکل اگر لوی جرگه عنعنوی آینده صورت بگیره، ما حالاتی تصویب قانون اساسی را هم خراب میبینیم و در او وقت باز یک زعامت اساسی هم به وجود آمده نمیتونه. پس برای ملت افغانستان لوی جرگه عنعنوی امسال بسیار یک لوی جرگه مهم و سرنوشت ساز این مملکت و این ملت افغانستان است و قانون اساسی که پیشتر جناب بسیار محترم واصفی صاحب اشاره کرد، اگر قانون اساسی نباشه که او خودش قانونیت نداشته باشه و قابل تایید ملت افغانستان نباشه، ما او قانون اساسی را در آینده در خطر میبینیم و همیشه در حکومت‌های گذشته افغانستان وقتی که قانونات پیش از اون حکومت‌ها ساخته شده و قابل یک حکومت آینده‌ای که می نداشته باشه، ما این خطر را در آینده میبینیم که اگر این قانونیت درست نداشته باشه و قانونی که به نفع ملتی و ضروریات ملت افغانستان نباشه، حکوماتی که در آینده می در تشویش هستیم که باز اونا ایره رد نکنن. بله، تشکر. خب محترم کوهستانی صاحب، بسترهای خوب سیاسی که بتانه در جامعه ما نقش را ایفا بکنه و بتونه اعتماد مردم برآورده شوه، احزاب زمانی که انتخابات به سر برسه و دستای یکی دیگه خود بفشارن و بالای مردم افغانستان همو حکمروایی خود داشته باشه، چقدر در آینده ای سازگار خواهد بود؟ تشکر. ما در مجموع به این باور هستیم که افغانستان میره به سوی سیاسی شدن. به هر حال این بحران امروز است، فردا کاسته شده میره. با رشد انکشاف جامعه از بیز اقتصادی اجتماعی مردم آگاهی بیشتر سیاسی یافت میکنن. حالا که ما داریم میریم به طرف تصویب قانون اساسی جدید، اگر در قانون اساسی جدید جایگاه مردم، جایگاه اداره و نظامشان، جایگاه ساختار سیاسی نظام آینده افغانستان آن طوری که خواست مردم از تسجیل میشه به وجود میاد، ما خوشبین هستیم که میتونیم در آینده یک افغانستان خوب شگوفا داشته باشیم. اگر وضعیت فعلی حفظ میشه که ده شما میفهمین به عنوان محافظه‌کار یا نیروهای گذشته سیاسی برای حفظ از این وضعیت کوشش میکنن، حفظ وضعیت موجود بحران و از موجود بحران اونا نفع میبرن، استفاده مادی بیشتر میکنن. به این لحاظ من خوشبین هستم به اینکه ما میتونیم بعد از تصویب قانون اساسی که به خواست مردم ما برابر باشه و با داشتن قانون احزاب، همسویی سیاسی، خلسلای عمومی بتونیم در آینده در انتخابات در اتحادهای سیاسی
بزرگ سیاسی زعامت‌های ما زعامت‌های سیاسی باشن، نه زعامت‌های تنظیمی، نه زعامت‌های نظامی. اگر همین قسم مرکز گریزی‌ها و به حساب ستمسالاری‌ها وجود داشته باشه اعتماد مردم برآورده خواهد شد یا خیر؟ به هیچ وجه. ما گفتیم که تا خل سالای عمومی صورت نگیره، اصلاحات به وجود نبیه، قانون اساسی مطابق به خواست مردم تصویب نشه، البته اونجا نظام سیاسی تعیین میشه. تشکر. محترم بهلول صاحب تاسو ویل لري؟ زه فکر کوم چې لوی جرګې ته به وړ شخصیتونه او یا آینده پارلمان ته به وړ نمایندگان د ملت او د ملت د ارادې مطابق به انتخاب نسی، ځکه چې ترڅو وسله حاکمه د وسلې په سوري کې به بیا تنظیمي اشخاص راشي او لوی جرګه به د تنظیمونو لوی جرګه وي. په کابینه کې هم زه دوه ډول شخصیتونه وینم، یو هغه دی چې په شر کې خپل ګټې ویني، یو هغه دی چې په خیر کې خپل ګټې ویني او د ملت یووالي دپاره، د اتحاد دپاره، د ملک د پیشرفت دپاره دوی ښه نیت لري، خو د دوی دغه ښه نیت څخه په عمل کې پشتیباني د ابرقدرتو د خوا نه کېږي بلکې په لفظ کېږي. هغوی هم ډېر مشکلات لري. د دوی د دې مشکلاتو د حل دپاره لازمه ده چې کاري ورسره وسي او جهان و دې ته متوجه سي چې پر افغانستان باندې اعتماد وکړي او پر دې لیډرانو باندې چې هغه د افغانستان خیر غواړي اعتماد وکړي. بله، ډېره مننه. ښه محترم واصفي صاحب، د دې ګردي میز وروستنی سوال تاسو نه پوښتنه کوو چې موږ څنګه کولی شو له دغه سیاسي بحران څخه ووځو؟ کوم عوامل ضرور دي چې د افغانستان زعیم وټاکل شي او په پای کې د خپل سیاسي جبهې چې د ملي وحدت تحریک نومیږي د دغه جبهې د اهدافو په هکله څه معلومات راکړئ بهتره به وي. ما په نظر باندې د بحران لوی ترین عامل خارجي لاسوانه ده په افغانستان کې. تر هغو چې په افغانستان کې د افغانستان د ملت د قناعت وړ حکومت، یعنی ملت حکومت راولي او د حکومت او د ملت مابین کې یو پوره کامله هماهنګي موجوده وي، زه ګمان کوم که بحران حل نشي بحران به کم شي. تر هغو چې ملت پر یوه خوا روان وي، اعتماد یې پر حکومت نه وي او حکومت پر بله لار روان وي، اعتماد یې پر بله کابینه وي. لکه تاسې وینئ او په پوهېږئ او وایاست په کابینه کې څو جهاتي پالیسي روانه وي، زه ګمان کوم خدای دې نه کوي دا بحران خاتمه نه پیدا کوي. زموږ جبهه د ملي وحدت جبهه ده، تحریک دی په نامه د تحریک وحدت ملي افغانستان. موږ چې په افغانستان کې هر څه وکتل کم داسې عنوان موږ نه کوي پیدا چې موږ پر هغه باندې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره یو داسې ملي تجویز وکړای سو چې پر هغه د افغانستان خلک راټول کړو. موږ پس ته ډېره غور او دقت څخه په دې وتوانېدلو چې یګانه شي چې په افغانستان کې ډېر خلک ضرورت ورته لري او غواړي تقاضا یې لري هغه ملي وحدت دی. نن په افغانستان کې تشدد د قومونو، تشدد د مذهبو، تشدد د ژبو، تشدد د ولایتو د افغانستان سیاسي پیکر ټکور کړی. موږ کوشش کوو چې په دیموکراتیکه شیوه د افغانستان د ملت ټول قومونه په دغه جبهه کې راغونډ کړو او ټول ملي مسایل د دیموکراسي د په هغه کې حل کړو. زموږ اصلي مسل دا دی، لار مو دیموکراسي ده، وحدت مو ملي دی او قانون اساسي مو یو ملي قانون اساسي دی. د حکومت انتخاب په ملي سویه باندې مستقابل تایید دی. موږ د هر جبهه سره د هر منور فکر سره په هغه مواردو کې چې دیموکراسي راولي، په هغه مورد کې چې ملي وحدت راولي، په هغه ځای کې چې ملي امنیت راولي، موږ د هغو سره هر نوع ائتلاف اعلان کړی دی. موږ د هغو سره حاضر یو چې خبرې وکړو او موږ د هغو سره حاضر یو چې د افغانستان د بحران په کمیدو کې خپله تر وسه پورې خپله مرسته ورسره وکړو. ډېر تشکر، مهرباني خدای وکړي. فضل صاحب تاسو کوم نظر لرئ؟ زه یو نظر دا لرم چې افغانستان لکه څنګه چې دوستان ویل په خاصو بحرانو کې قرار لري، ولی باید دا هم په نظر کې ونیسو چې افغانستان د جوړېدو او سمېدو خواته روان دی. نن ورځ د دنیا ډېر باقدرته هیوادونه د افغانستان د جوړېدو او سمبالېدو دپاره مالي او سیاسي مرستې کوي. ناامیده کېږو نه، ولې ملت غواړي چې پروګرامونه چې د پیشرفت تمدن او باسازي دي هغه واقعا د اهلو شخصیتو لخوا څخه د بدانش خلکو لخوا څخه په چټکي باندې وسرته ورسیږي. یعنی په مجموع کې افغانستان د جوړښت خواته روان دی، افغانستان د سمېدو خواته روان دی، افغانستان په یو بل حالت او بحران کې قرار لري چې هغه بحران ته هم د جوړېدو بحران وایو، ولیکن د جوړېدو په بحران کې مختلف نواقص موجود دي. په مجموع کې راتلونکي د افغانستان راتلونکي به ډېره روښانه
منوره او د نورو هیوادو سره په منطقه کې به ان شاء الله اوجه پروژه باندې ودرېږي. بله، ډیر مننه. با تشکر از محترم عزیزالله واصفی، وزیر اسبق زراعت و نماینده مردم در لوی جرگه اضطراری و معاون تحریک وحدت ملی افغانستان. با تشکر از محترم دکتر عبدالخالق فضل، وزیر اسبق فوایدنامه و فعلا رئیس عمومی تصدیها و تحلیلگر مسائل سیاسی در کشور. با تشکر از محترمه دکتر سریا صبحرنگ، معین مسلکی وزارت امور زنان. با تشکر از محترم جاوید کوهستانی، رهبر نهضت دموکراسی افغانستان. با تشکر از محترم آجی صاحب عبدالمجید بهلول، یک تن از شهروندان کابل که در میز مدور ما امروز شرکت کردین. از شما جهان سپاس، بر شما موفقیت‌های بیشتر و بیشتر از بارگاه خداوند متعال خواهان هستیم. تشکر از شما. شما تشکر. شنونده‌های گرامی برنامه میان ما یا زموک ترمنز، این بود داشته های برنامه کنونی که خدمتتان تقدیم کردید. امیدواریم طرف توجهتان قرار گرفته باشد. همچنان قابل ذکر می‌دانیم که اگر با ما نظریات و پیشنهادات خیش را در میان می‌گذارید، به این آدرس توجه کنید: برنامه‌های رادیویی آینه، مرکز مطبوعاتی و فرهنگی افغان، چهارراهی ملک اصغر، جوار وزارت پلان، رادیوی آینه. دوستان گرامی برنامه، تا برنامه دیگر خداوند یار و مددگارتان، روز و شبتان خوش. Thank you.